بېدمه بې مزې ځي څوک بېدمه بې مزې ځي چې په لار د میکدې ځي نوم د تلو په خوله وانخلې ګنې ساه مې درپسې ځي نوم د تلو په خوله وانخلې ګنې ساه مې درپسې ځي اول حق ته د خور ورکړي بیا په لور دې د کعبې ځي اول حق ته د خور ورکړي بیا په لور دې د کعبې ځي تاسو ځای پاټک واوړئ زما خپې تر مارګلې ځي تاسو ځای مننه جي تاسو ځای په اټک واوړئ زما خپې تر مارګلې ځي څوک د زړه له درده جاړي په دې لاره څوک د شپې ځي څوک د زړه له درده جاړي په دې لاره څوک د شپې ځي په دې دومره لوی مخلوق کې یو نیازک پستا پخلی ځي نن بیا چرته په هیره کې زمون کوڅې له راغله نن بیا په کوڅه ویشمه شکرې مزپس او لږ خوب به پکې وکم لږه ساه به پکې واخلم لږ خوب به پکې وکم لږه ساه به پکې واخلم په کلي کې مې ولیدې کونترې مزپس او لږ خوب به پکې وکم لږه ساه به پکې واخلم په کلي کې مې ولیدې کونترې مزپس او جوړ بیا د یزید تند ماتولو ته ګواښېږي جوړ بیا د یزید تند ماتولو ته ګواښېږي لیدلې کربلا کې مې لښکرې مدپس او ګلابه ستا لیدو لره مې هر رواج مات کړی پښتو له مې ورکړي دي ډغرې مدپس میلمه دوست یو مینه ناک یو مینه ویشو د جرګو یو د حجرو یو دا مکار دی د جرګو یو د حجرو یو دا مکار دی د دښمن په پرګنو کې را ایثار دی پښتنه تنه کې روح حجازي ګرځي 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 څومره ښکلی امتزاج د برګوبار دی څومره ښکلی امتزاج د برګوبار دی د دشمن په پرګنو کې را ایثار دی ژوندون خو ستا په سر ژوندون دی یاره ژوندون خو ستا په سر ژوندون دی یاره بغیر لتا به ژوند کې څه پاتې شي وایه د مینې خوند به څه پاتې شي هغه به څه بل ځای خوبونو کې 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 ستا په څنګل چې څوک د پاتې شي وایه د مینې خوند به څه پاتې شي ودا اختر نادلا ختمه چې لوګه دا نهر نادلا میاشکار شه ودا اختر ندالا وخت دا تور دا بیلتون دلر کړه تندا مې ما تا دا نظر ندالا که په تکل د اسمانونو ګرځو که په تکل د اسمانونو ګرځو هیرا قسامو د ګودر ندالا میاشکار شه ودا اختر ندالا لکه د بنګو مې نشه بیا که زینو خیر دی په خپل سنګل مې له ګوده که بیا که زینو خیر دی او په زړه زخمي هم تا ته پته د ډېرې مودې په زړه زخمي هم تا ته پته د ډېرې مودې لږ شان ټکور راله د زړه که بیا که زینو خیر دی او د تلو په وخت کې د رقیب په مخ کې وخانده لږ د تلو په وخت کې د رقیب په مخ کې وخانده لږې په رقیب بله سره لمبه که بیا که زینو خیر دی زما پښتون فطرته اوس هم لا وحشي یادېږي د سړیتوب زده کړه مې ونه کړله سړی دې نه کړم او ورپسې شعر عرض کومه چې څه ترې وغواړم او رایې کړي په منډه راله خاموش صاحب
چې څه تې وغواړم او رایې کړي په منډه راله وخته زه داسې د یو موړ وطن بچی دې نه کړم ما خو ځان بیلو کور مې بیلو لوی واړه مې بیله وخته په دومره قربانو کې مېړنی دې نه کړم او منصوره ستا په تور چې تور شومه نو ښکلی شومه منصوره ستا په تور چې تور شومه نو ښکلی شومه منصوره ښه شوه چې انخته یې سویلی دې نه کړم نه انکار کوي خپوخ نه راته ښه نه انکار کوي خپوخ نه راته ښه هسې اړوي ما راړوي پسه هسې اړوي ما راړوي پسه ستا د غم د غولونکو سره مخ یم ستا د غم د غولونکو سره مخ یم یو باڼه قدر مې نشته په لیمه او ټوله شپه په کټ کې اوړم راوړم ټوله شپه په کټ کې اوړم راوړم ستا د مینې په شک ومې خوړو زړه دا د حق په دی چې ژبه مې ودرېږي د دنیا په لاس کې وینه مچاړه نور برداشت را پکې نشته لاندې وځم نور برداشت را پکې نشته لاندې وځم ناجایزو مې خراب کړله مازغه اشنا سره ماکو کې پرومیا کې بندي خوخم ایران می خیال کې ګرځي او زندان پکې اوسېږي زما د یار په ګل بدنې کړي ستمونه زما د یار په ګل بدنې کړي ستمونه او ترکیا د خدای تبا کی ظالمان پکې اوسېږي زما د یار په ګل بدنې کړي ستمونه او ترکیا د خدای تبا کی ظالمان پکې اوسېږي چې بیا به کله هغه د سفر ملګری وینم چې بیا به کله هغه د سفر ملګری وینم په زړه کې مې ارمان دی دا ارمان پکې اوسېږي احراره ننګرهار ته تل سلام د چا د مخه احراره ننګرهار ته تل سلام د چا د مخه دعا کې هیر نه کړي په ما ګران پکې اوسېږي دا ټوبې د معاشره دا خو زموږ ده دا تر څو پورې چې دا د برې نه فیصلې د زور د ظلم د جبر کېږي یو وخت به راځي چې دا به لکه د بیگ بینګ یو دماکه کېږي زما دا پوره یقین دی چې دا کم څیز نن احرار او منصور صاحب بیان کړ دغه شان د نورو ملګرو خبره وکړه زمونږ بلا کړمې دي د پښتنو خاص کر بلا کړمې دي یا خو سیلاب د جون په مونږ راځي که زلزله د هم په مونږ راځي او که څه نور چکرې دي هغه هم په مونږ راځي نو آیا چې یاره بعضې شیونه د الله دي نو په هغې باندې مونږ اعتراض هم نشو کولی ځکه چې د خالق فیصلې د مخلوق په باره کې همیشه ټیک وي خو چې دا مخلوق را باندې کم میچنې دلکۍ دا ظلم دا مونږ محسوسو کله په خبره کولی شو کله پې نه شو کولی که یوه جمله ولیکې لکه زما په فیسبوک نو بیا د آی ډي چپه ده زما د لیونتوب کیسه تر لرې رسېدلې اشنا که د رقیب د بدنیتۍ قیسه اوږده ده او مجنون به رسوا شوی وي بلا په محبت کې مجنون به رسوا شوی وي بلا په محبت کې کنا د لیونۍ د رسوایۍ قیسه اوږده ده او مجنون به رسوا شوی وي بلا په محبت کې کنا د لیونۍ د رسوایۍ قیسه اوږده ده او زیاتیږي دا داسې دی چې ستا شور د سخاوت خیجي په دره دنیا خور دی ستا شور د سخاوت خیجي په دره دنیا خور دی زیاتیږي به زما د غریبۍ قیسه اوږده ده او پرون هم و نن شته دی لیوني سبا به هم یي پرون هم و نن شته دی لیوني سبا به هم یي او په دې ورشو د پند د ګلالۍ قیسه اوږده ده وګوره د غرجې نه یوازې په پټو کې لو کوي د ځان سره لګیا لو کوي د ځان سره سوای په ټپو کې واوره کوي اوري راشه کېنه په خلاره واوره کوي اوري راشه کېنه په خلاره یا خو په خلاره باندې ووړه په دې لاره لو کوي لګیا ده او ګېډۍ تړي په مخه لو کوي لګیا ده او ګېډۍ تړي په مخه سوي شان نغمې وایي د خپل زړګي په خوښه
دا ښکلې درۍ ډکه کړې د نغمو ده، دا ښکلې درۍ ډکه کړې د نغمو ده، ځکه درته وایم دا جنۍ د اورېدو ده. د خپلې خاورې څوکیدار جوړ شه، د خپل غریب ولس غمخوار جوړ شه، او د یتیمانو په سر لاس راکاږه، د یتیمانو په سر لاس راکاږه، د یتیمانو مددگار جوړ شه، او د پلار نیکه روایت مه هېروه، د پلار نیکه روایت مه هېروه، لکه شمله د هغه دستار جوړ شه. ملګرو زړه مې د تیرو د کوره مه وباسئ، او ما د خیالونو لیونو د کوره مه وباسئ، او ما د خپل ذهن ازادۍ ته خپل ژوندون بخلې، ما د فطرت د تقاضو د کوره مه وباسئ، د تقاضو د کوره مه وباسئ. او تل مې پالنه د سرو ګلو په سرو وینو کړې، ما د ښایست د ګلدرو د کوره مه وباسئ، او ستړي فکرونه د ارمان د کوه قاف نه راغلل، ستړي فکرونه د ارمان د کوه قاف نه راغلل، دا خاطري د کشمارو د کوره مه وباسئ. چې پیغام د محبت مې خطاب نشه، یو عمل مې د ازل په کتاب نشه، چې پیغام د محبت مې خطاب نشه، یو عمل مې د ازل په کتاب نشه، او هیڅ مستی د محبت مستی را نه کړه، هیڅ مستی د محبت مستی را نه کړه. یو قدم مې په صحرا، یو قدم مې په صحرا د شتاب نشه، او ما یې تل د زړه په وینو اوبه خور کړو. سیبا دا شعر دی چې ما یې تل د زړه په وینو اوبه خور کړو، از زکم زکم را لوی شو ګلاب نشه، ما یې تل د زړه په وینو اوبه خور کړو، از زکم زکم را لوی شو ګلاب نشه. ستغې ورځې شپې دي، هر سړی په سینه خوږ دی، تاسو چې ټول وګورئ دلته د هر چا د خولې یو فریاد د دې میک په ذریعه راغی، په هغې باندې هر هغه څوک پوهېږي چې په خپله دردمن دي، لکه تاج محمد صاحب یو خبره وکړه، حجازي صاحب وکړه، منصور صاحب وکړه، دا ټول هم دغسې دردمن دي، خو د چا په خوله راوځي او د چا په خوله راونه وځي. نو د دغه دردمن ماحول کې او په دغه دردمند او په دې کړکېجن ماحول کې تاسو یقین وکړئ چې دا کومه غونډه مونږ کوو دلته کېږي، نو دا ورځ ډېره د خوشحالۍ. کاش چې په بیرته ستنېدلې شولې تېر وختونه، په دې ارمان پسې هر چا بل ارمان کړی دی، ما پکې ذکر د ښایسته ښایسته جانان کړی دی، ما تفاوت پکې د خپل او پردي کړی نه دی، ما تفاوت پکې د خپل او پردي کړی نه دی، د حق आवाज में हर साहत पे मैदान कड़े दे, माँ पके जिक्र द खिस्ता खिस्ता जानन कड़े दे. ما ویلی کم په امیدي او نظم، بیا مې وینا زه په خپل ځان ولیکه، ځان راته ووایي چې خپل ځان څه کوې، ځان د جانان دی په جانان ولیکه، احساس مې ووایي چې قمقل نشي، د ملک په هر مزدور د اقان ولیکه، د مزدورانو خلو غږ کړو په ما، په مظلومانو د جهان ولیکه، چغه کړه شور کړه یو غیمه جوړه کړه، د انقلاب نوې داستان ولیکه، چې جنکې په نغمو کې ستایي داسې شعرونه په انسان ولیکه. د پښتو لپاره کار کول او د پښتنو لپاره کار کول، د ژبې لپاره کار کول، زما په خیال زما خو خپل دا سوچ دی چې یاره دا هم دې طبقې ته پاتې دی، شاعرانو ادیبانو ته
ځکه چې نوره خو کیسه قرآن شوله ځکه چې اجرې بابا دې وې نو سینه به سینه علم به را روان و پوهه به را روانه وه تجربه به را روانه وه مونږ به زده کول د مشرانو نه زمونږ نه به وروسته خو اوس مونږ پورې خو راله خو زمونږ نه به یې څوک زده کړي ځکه مونږ په خپله حجره کې نه کښېنو